اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله مولانا العظيم. سورة آل عمران آیت نمبر 92 دا سلورمی سفاری ابتدا. دا حصہ ثانیہ چھپا اثبات الرسالت باندې لګیدلی وا سره د بیان د قباحتونو د یهودیانو هغه بیانول. من جمله د هغه قباحتونو نه داو چې بعضی اشیاء دی پزان باندې حرام کړیو نسبت د هغې به یې کو یعقوب علیه السلام. نو دوی قباحت داو چې مستحلین د محرماتو او محللین د محرمین د حلالاتو دا قباحت عظیمه ده. او مخکی آخری آیت دا دی چې فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. چې بیا هغه دنیا کې ټوله دنیا سړی د ځان د خلاصي دپاره فدیې ته جوړیږي او قبلیږي تینا، نو د هغې په ضد دې دنیا کې د مالی محبوبه نه نفقه پکار ده. او څو پورې چې د مالی محبوب نه نفقه انسان ونه کړي نو د بر او د نیکۍ مقام ته رسېدی نشي او یا جنت حاصلولی نشي. ولن تنالوا البر کې دغه بر چې مراد د دې بر نه څه شی دی، او په حتی تنفقو کې مراد د نفقې نه څه شی دی. رائے د عبداللہ بن مسعود او عبداللہ بن عباس او عطا بن ابی رباح، امام مجاہد، عمرو بن میمون او سدی رحمهم الله د دې ټولو دا رائے ده چې مراد د البرنا جنت ته په مقام جنت. لن تنالوا البر هرگز بتاسو حاصل نه کوي جنت حتی تنفقوا مما تحبون چې د مالی محبوب نه نفقه ونکړي. نو نفقه د مالی محبوب نه موقوف علیه وګرځېده د پاره د حصول د جنت. دا یو قول شو. تقدیر پیدا شي چې لن تنالو ثواب البر، د نیکۍ ثواب او بدل چې جنت دی هغه حاصل نه کوي حتی تنفقوا مما تحبون. دویم قول دا دی چې مراد د بر نه د مقام کې عمل صالح. تاسو به حاصل نه کوي بر لرا عمل صالح لرا او تاسو به د ابرارو نه ونه ګرځېږئ حتی تنفقوا مما تحبون. دریم قول د عطیة العوفی دی، هغه وی مراد د بر نه په دې مقام کې طاعت دی. لن تنالوا الطاعة د نبی علیہ السلام طاعت او صحیح تابعدار با جوړ نشئ حتی تنفقوا مما تحبون.
رائے د امام مجاهد او د کلبی دا چې دا آیت منسوخ شوی دی دا هغه زمانه سره لګي کم زمن کې چې زکات مفروض نه و د مال محبوبه صدقه لازمی و د جنت د حصول د پاره د ابرار او د مقام د حصول د پاره او د عمل صالح د پاره دا ضروري کله چې زکات فرضیت نازل شو وی دا حکم منسوخ شو دا د امام مجاهد او د کلبی رائے معتمد نه ده جمهور علما دی آیت ته منسوخ نه وایي ضرور به ضرور زندگی کی یو ځل دا معمول ګرځول پکار وي چې ترسو پوری مالی محبوبه صدقه نشي نو جنت نشي حاصلولې د ابرار او مقام نشي حاصلولې صحیح تابعداري نشي حاصلولې عمل صالح او د ابرار نه ګرځیدل نشي ترسو تنفقوا مما تحبون دویم اختلاف په انفاق کې دی چې مراد دلته د انفاق نه څه شي عبد الله بن عمر رضی الله عنهما مرفوع حدیث د نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم دا پیش کړي چې مراد د انفاق نه نفقه العبد من ماله وهو صحیح شحیح کله چې سړی روغ جوړ وي مریض نه وي مرض کې خو بخیل سړی هم په سلس کې وصیت کوي روغ جوړ وي او د خپل مال نه عامه صدقه کوي یا سي خرچه کوي دا نفقه مراد ده قتاده رحمت الله علیه ظاهر پسې تللی دی هغه وایي چې مراد تنه انفاق من محبوب المال د خپل محبوب مالونه صدقه ده مثلا ستا اسونه وي ستا ګډان وي ستا غواګانې وي دې کې کم تا ته ګران دي اس ډېر خوښیږي مسکین ته پکې اس ورکې په ځای د ګډ باندې دکان کې تا سره مالونه وي څه محبوب څه غیر محبوب ته صدقه محبوب کې ورکې ستا په جب کې روپۍ دي پنځګون نه لسګون محبوب دی د لسګون نه پنځوسي محبوب دی د هغې نه سلګون محبوب دی پنځویز محبوب دی پنځریز محبوب دی جمع چې د راویستې ټولې راووتې مسکین ولاړ دی اوس نفس دا کوشش کوي چې کم وړوکی لوټ دی چې دا لاس کې ورشي او ته د نفس په خلاف باندې چې کم غټ لوټ دی دې ته لاس واچوئ دا ډېر ګران کار صدقه د مال محبوب نه چې کم ډېر ګران یې هغه صدقه شي عبداللہ بن عباس سے فرمائیں کہ حتی تنفقوا مما تحبون مراد چې کم دے صدقه مفروضه ده زکات ورکول یادای عبداللہ بن عمر سے رائے دار چې انها جميع الصدقات مفروضی کا نوافل وی ټول پکې داخل دي خو چې یبتغي به وجه الله تعالی نقد رضا پکې مقصود خو اکثر صحابه دا بیر معنا د جنت تاړي مشکل دا آیت نازل شونه دا په دوی ډیر سخت پریوتا ځکه د مالی محبوب خیرات ډیر ګران دی چې کوم څه سړي ته محبوب وي هغه خیرات دي او هغه ته موقوف ک چلن تنالوا البر د دې وجنا حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ اغراغه او بیروحا بیر روحا چې ورته وای دا داغو اخستی و د چانا ای سگیر چا پیر باغو دا دومره معروف کوی دی چې اویا پیغمبرانو په وبس کړي دعا د برکت ورته کړي موسی علی السلام هم پر اغلی دا وبس کړي او یا کیلومتر مدینه منورې نه لري فاصله کې دي اوس مدینه منورې ته خوږی او بچ راځي د بیروحان راځي یا زمزم راځي یا بیروحا راځي نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمایل چې ما ته محبوب مال په مالونو کې د بیروحا کوی ما غ صدقه هغه می وقف کو زما بنوي دا د مجاهدینو په استعمال کې راځي زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ بجهاد په یو اس باندې کولو دا اس ورته ډیر ګران راغه نبی علیہ السلام ته زما دا اس ډیر محبوب دی راته مالی محبوب صدقه پکار دا ما دا وقف کزا جهاد دا پارا عمر فاروق رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر
دې دواړو یوه یوه وینځه ساتلې وه، ډېره خدمتګاره وه، دا وینځې ورته ډېرې ګرانې. راغې نبي علیه السلام ته وی مالی محبوب صدقه پکار ده، ما ته په مالونو کې دا وینځه ګرانه ده، ما دا آزاده. نو دا صحابه و دوی هر یو کوشش وکړه چې داسې عمل وکړي، خو دا ګران کار. یو ځل زه اعتکاف ته ناست وم او اختر ته لږې شپې پاتې. مونږ سره یو طالب دلته ډېر ډېر نیک انسان و. نو ما په دې وخت کې نو د اختر دپاره 2 جوړې کړې، 2 شپې پاتې. طالب نه مې هسې تپوس وکړ د اختر یوه شپه ده که 2 شپې دي؟ ما یې چې جوړه دې کړې ده. وی نه ډېر ځان سره خفه شوم چې ستا 2 دي د یوه نشته. نو دا آیت را یاد شو، ما راځه په دې آیت باندې نن عمل وکړو. دا جوړې چې وي دا په صدر کې په ډېر اعلی درجیانو ما ګنډلې وي هغه وخت سره، خو دا یوه مې ډېره زیاته خوښه وه او دا بله مې هم خوښه وه. دواړه مې ورته کېښودې، خو دې زړه کې کرم ریبم چې په دې محبوبه اوس لاس کښېنه دي، دې کې یوه خوښه. هغې انصافدارم راغې چې کومه جوړه زما خوښه وه په هغې لاس کېښوده. وی دا مې خوښه ده. خو کله چې دا جوړه ما دته ورکوله نو په ما ډېر غټ بوج تېر شو. ګورې ښه دا ډېر مالی محبوب خیرات کول ګران کار دی. تاسې کله تجربه کوي بیا دا ډېر ګران کار دی. بیا مې هغه ورته ورکړه، چا ورته بل چا ویلي چې دا جوړه د مولوي صاحب خوښه ده، بیا هغه بېرته راوړه ما ته، وی چې مولوي صاحب دا ته واخله ما ته دا بله راوړه. یو ځل خو زندګۍ کې عملي کوي که نه. دا چې امام مجاهد وایي منسوخ دی، دا خو اجتهادي تاویلات دي. عبدالله بن عباس او عبدالله بن مسعود او دوی ورته منسوخ نه وایي، نو دا اجتهاد د امام مجاهد دی خپل. نو یو ځل داسې وکړئ، کله جب نه مسکین ته پیسې راویستې که نه، 500 خو نشئ ورکولی، طالبان یې، خو چې راویې مستې 100 500 500 مسکین دلته ستا دا زړه او دا نفس داسې کوشش کوي چې 5 ګون ورکړي. یاره وایي دې نه دا 100 ګون محبوب دی، نن خو دا ورکوم، ورکوئ چې دا تعلیق ختم شي. دا یې موقوف علیه ګرځولې ده چې لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرگز و تاسو حاصل نه کوي مقام د ابرارو یا ثواب عند الله جنتا یا عمل صالح حتی تنفقوا چې نفقه کوي دا عمل نه تحبون چې تاسو یې خوښوئ. وما تنفقوا هغه چې تاسو یې نفقه کوئ من شیء د څه شي نه فإن الله به وبنیاتکم علیم، خدای تعالی په هغې باندې او په نیاتو ستاسو علیم دی. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، دای کریمه زمن کې راغی چې مخکې ذکر شو د وعید په شکل چې دا ملء الارض ذهبا ټوله دنیا د دې د سرو زرو نه ډکه شي نو لافتدوا به، مخکې تاسو ته تېر شو. نو دا دې لپاره منځ کې راغی چې بیا هلته د دې ټولې دنیا فدیې ته تیار یئ، نو دا نفس خلاص کړئ د عذاب الله نه دې دنیا کې په صدقه باندې. لکه نبی علیہ السلام به بیبیانو ته فرمایل چې اکثر تاسو په جهنم کې وای جهنم نه ځان خلاص کړئ ولو بشق تمره، که نور اوس مونږ کېږي نیمه کجوره خیرات کې، خو خیرات یې کوئ، ځان ته بچ کړئ. صدقه سخت نجات ورکوونکې د اور د عذاب نه ده. ګورئ صدقه په دې عباداتو کې سخت عمل دی، سخت عمل دی. جهاد بدني اسانه دی، مالی ګران دی. او دا منځ او دا خو هر شیخ کولی شي، زکات او خیرات او صدقه دا ګران کار دی، دا د نفس نه داسې کلک تاویږي. پښتانه وایي دا عجب هم دی، د زړه د پاسه جوړ کړي که نه، عجب کوم ځای کې خلک اچي دی چپړښت یې هم د زړه د پاسه یي، نو دا ډېر زیات د زړه ته قریب شی دی، خلک یې ګرځي د زړه د پاسه یې ګرځي. نو دی باندې عمل دا پکې راغی. باقي دلته دا ټوله سلسله چې روانه ده د یهودو قباحات ذکر کوي. نو یو قباحت دا دی چې دی حرام حلال ګڼل او حلال حرام ګڼل او بیا به د ځان نه منسوب کړه انبیاءو ته. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام دا عرق النساء په مرض باندې یو ځل گرفتار شو او دا یې نظر کړه چې د اوښ دا غوښه او شوده په ما ډېر محبوب دی، که زه چېرته د دې مرض نه ښه شومه نو دا به په ځان ممنوع کم، دا به ونه خورم. بیا دا یې نظر منلی.
نو یهود رالل نبی علیہ السلام نے تپوسو کا چې یعقوب علیہ السلام په خپل ځان باندې رسول الله مبارک د یهودو نه تپوسو کا چې یعقوب علیہ السلام په ځان څه حرام کړیو. نو یهودیان ورته وی ما حرم یعقوب على نفسه شيئا من الطعام وكل ما هو اليوم حرام علينا من لحوم الإبل وألبانها وشحوم البقر والغنم وغير ذلك كان حراما من كل نبي من آدم إلى موسى وتستحلونه أنتم. رسول الله مبارک دې تاسو کې چې په ځان څه حرام کړی و هغه ورته ویل چې واز دې شحوم البقر او دا وقا او شودا دا څه چې په دوی حرام حرمنا علیهم کل ذی ظفر چې راځي هر نوک والا سیز دا وی یعقوب علیہ السلام نه حرام کړی دا آدم علیہ السلام نه تر زمونږ زمانی دا حرام دا تاسو ځان نه حلال کړ. نو دا آیت راغی چې دروغ جن دی په یعقوب علیہ السلام دروغ تپل کل ذی ظفر په یعقوب علیہ السلام نو حرام او شحوم البقر واز دی د غواګانو دا ور باندې نوې حرامي یو څو سيزونه یعقوب علیہ السلام نظرن پزان ممنوع ګرځولي او چې هغه وخه د وخوا او شوده داغي کل طعام ټول طعامات هغه طعامونه چې حلال دي نن ورځ په امت د نبی علیہ السلام باندې کان حلن حلال لبنی اسرائیل اولاد د یعقوب علیہ السلام تا مگر خو حلال نو هغه څه حرم چې حرام کړی اسرائیل او یعقوب علیہ السلام علی نفسه فزان باندې بالنظر من قبل ان تنزل التوراۃ دا ان جمله تاویل د مصدر تواړه من قبل نزول التوراۃ من قبل تنزيل التوراۃ مخکره دینه چې نازل ولې شو تورات لا نازلم نو یعقوب علیہ السلام پزان باندې باز اشیاء حرام کړیو نظرن ندی سچ دروغ ویل لحوم الابل والبانها دایب یعقوب علیہ السلام پزان ممنوع کړیو نظرن دی دا ویل چې د آدم علیہ السلام د زمانې نه حرام او دروغ وی د یعقوب علیہ السلام په زمانہ کې دا غینه مخ کې دا حلالو دا یعقوب علیہ السلام نظرن پزان ممنوع کړه. بل دروغی داوی چې کل ذی ظفر او یا چې کوم دی واز د شحوم البقر الا ما حمل ظهورهما والحوايا ومختلط بعظم بعض هغه واز د مستثنا دی باقی په دوی حرام وي نه دای وته په یعقوب علیہ السلام او په قانون بیو باندې نو یعقوب علیہ السلام چې نظرن کم شوده پزان حرام کړیو ممنوع کړیو هغه من قبل نزول تورات لاوم نه چې پزان ممنوع کړیو او د دوی شریعت د بیان د محللات او محرمات او د تورات نه شروع دی دا تورات نه شروع دی نو دې څنګه د دینه مخکې انبیاء باندې اشیاء تبي نو دا دروغ جن دی قل فاتوا بالتورات ورتوایا اراولین فاتورات لو کئی پا تورات بانی فتلو پس اولو لیا غیلرا او خواهی منگتا پاگی که چه تورات دالی کلیوی چه دا اشیاء ما سبق انبیاؤنا حرامو منگتم حرام شوی ان کنتم صادقینا اوز دا چه دی بانی دا لحوم الابل والبانیها دا حرمت پا یهودو ولی راگی اما بتحریمهم لتحریم یعقوب علیہ السلام چې دوی خبر شو چې یعقوب علیہ السلام نظرن پزان ممنوع کړی دی دوی راغه قدر وکړه پزان خپل ممنوع کړل او وافقوا آباهم یعقوب او یاد خپل پلار یعقوب علیہ السلام موافقت یو او ان الله حرم علیهم بعد التوراۃ لا فیها یا خدای تعالی د تورات نه بعد په وحی خفی سره موسی علیہ السلام باندې دا سيزونه ممنوع کړل لا فیها په تورات کې دا حکم نو نو ځکه ورته وی چې فاتو بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین
نو نچوړو خلاصه دا چې دی کذب ار اړخ نه وي. دی دا خبره وکړه چې ذی ظفر سیز چې کوم سیز نوک لري او وازدا او غوښه د اوښه او د شوده چې کوم دي دا حرامو من لدن آدم الی اليوم، او په نبی علیہ السلام طعنه ولګولې چې دا تاسو مسلمانانو حلال کړي، مخکیو پیغمبر نه دی حلال کړي. نو دروغ وي. د دې ټول حرمت کم پیغمبر ته منسوب. دا ذی ظفر او دا आवाज د خدای واځي په چار اعلی په بنی اسرائیل کې د موسی علیہ السلام په قوم په يهوديانو رااله، عیسی علیہ السلام هم حلال کړ درته. تاسو ته پرون تیر شو او حل لكم بعض الذي حرم عليكم، دې د پار راغلی چې حلال کم تاسو ته بعض غشیا چې په تاسو حرام شي. ناغم دغه आवाज د دې سيزونو ته اشاره و. دا دې زه په ظلمونه کول زیتی کول. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر. دې ظلم وکړه، شرک وکړه، سخی عبادتونه وکړل. د دې يهوديانو د شرک د وجنه حرمنا عليهم ذي ظفر، شریعتم په تنگ ذي ظفرم په حرام. نو دا رستو کې په دوی سختۍ راغلي. زمونږ را صحابه مونږ سره ډېر کومک کړی ښا چې رحمت للعالمین سویلی دي قالوا سمعنا واطعنا. بس ثاني راغله هغه چې کوم د پیغمبر صحابه وو د موسی علی السلام د زمانه راوړون کې ایمان والا وو، هغه ته به چې خبر وکړه چونچرا وای کو چونچرا سره باری تعالی په غضب شو، حکم یې نور متصف نور به پیچیده کور. زمون صحابه ته صرف دغه ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه کې هغه شکایت وکړه. نو نبی علیہ السلام ورته نه شکایت بنه کوي. او یقولوا سمعنا واطعنا، چې دې سمعنا اطعنا وی لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اسانی راغله. نو دې صحابه او د امت سره ډېر کومک کړی دی چې دې چونچران ادا کړی. نو خدای تعالی چې کتلی دي چې صحابه تابعدار خلک راځه شریعت دې اسانه کړ. اچھا هغه و چونچرا کوله مسله به ورته سخت کړ. خدای تعالی سره خو صاحب د شریعت او د قانون دی. چیړ بنه کې دغه په مسله کې چیړ کړي وسمره پسې وکړول. چیړ نه مانی، تعمق په سوال او تعمق په مسله نه مانی. نو خلاصه دا شو چې ذی ظفر او واز دا خو په خوا چام نه حرام کړ. دا خو یعقوب علیہ السلام هم نو حرام. دا خو بعد نزول التورات په تورات کې منو دا غې نه بعد چې د ظلمونه وکړه او هغه کفي سره په حرام شو. پاتې شو دا شوده او غیره چې کوم دا یعقوب علیہ السلام نظرن پزان ممنوع کړیو. دوی چې پزان ممنوع کړي اعتبار هغه وکړه او یا په وخت کفي سره ثابت شو. رب کریم فرمایي نو دوی کاذبین دي. فمن افترا پسوک چې ځان نه جوړي علی الله الکذبا من بعد ذلك ورسل دی واضح دلیل نه فاولئک هم الظالمون. قل ورتوا یا رسول الله صدق الله، رشتیا ویلی خدای تعالی پکم قول کی پدې قول کې چې ما کان ابراهیم یهودیه ولا نصرانیه ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. یا ماندا قل صدق الله پدې قول کې چې ان اول الناس بابراهیم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. پرون تیر شوی درتا احق په اتباع د ابراهیم علیہ السلام کې د خپل زمانی متبعینو او رسول الله مبارک او دغه مؤمنین دي. فاتبعوا ملة ابراهیم حنیفا وما كان من المشرکین ان اول بیت وضع للناس. بل قباحت انکار د قبله معظم مشرفنا چې د رسالت نه انکار وکړو. عظیم وجدا او چې تاول زمون بیت المقدس پرې خره. نو تعریف د دې راځي ان اول بیت وضع للناس. که سوچو کې د بنی د آل عمران او د سوره بقره د احکامات بالکل یو شان روان دي، خو بس د باری تعالی عجیب اعجاز دې کلام لره چې امغه یو معنی په نور الفاظ باندې راوړي دا بالکل سوچ بهونه کې چګینی هغه پکې ظالم څه خبرې پکې رااله. همغه دعوه د رسالت دا په مختلف انداز کې دلته چې کوم نبیا ثابتېږي. همغه مسله د جهاد د دلتم بیا راځي، خدا د جمع په شکل د احد غزا پکې راځي. همغه
مسله د ربوا التمرالا ان الذين ياكلون الربا الا ضعافا مضاعفا دلتا بیا مغه مسله ذکر کیږي. نو اوس د مکی معظمه شرف بیانوي. ان اول بیت یقینا اول د بیت د مسجد او د معبد نه وضع بنیا چې وضع کړی شوی دی جوړ کړی شوی دی للناس للمؤمنین للذي ببکا خامخا هغه بیت دی چې دی په مکه مکرمه کې مبارکن خاوند برکت وهدى للعالمین فيه پدې کې آیات بینات واضح دلائل دي. من جمله داغینا مقام ابراهیم مقام ابراهیم دی. تفصیل دی ای کریمه کې ډیر زیات دی. زمخشری په کشاف کې سړي پانی په دې باندې لګولې دي. نو اول بیت او مسجد او معبد بنی للناس نو ټولنا اول آدم علیہ السلام دا بیت جوړ کړیو او بیت المقدس چې هغه ورستو جوړ شوی دی. بیا ابراهیم علیہ السلام جوړ کړ، بیا بنی جرهم جوړ کړ، بیا عمالقه او بیا قریشیانو، بیا عبد الله بن زبیر، بیا حجاج بن یوسف او کله چې آدم علیہ السلام بیت شریف جوړ کړ د دینا سلویخ کال رستو بیت المقدس آباد. نو اول بیت او معبد په دنیا کې بیت الله شریف. بیت المقدس ته سلویخ کال آباد شوی. نو دا مقدم شو دا غي. او روایت د ابو صالح عن ابن عباس بیدار دا خو یو تفسیر شو چې اول بیت په نسبت سره بیت المقدس ته سلویخ کال مخکې. دویم قول دا ابو صالح دے دا عبداللہ بن عباس ابن چی انہو ظہر على وجه الماء فخلقه قبل الارض بألفی عام. دا ازمکا ٹولی اوبوی او دا دی ټول ازمکی دا پیدایشنا 2000 کال مخکې د بیت الله شریف دغه ټوټه ازمکا پیدا شوی دا. 2000 کال مخکې د تمامي دنیا نه پیدا ده. اولا بناه آدم علیہ السلام او دویم قول دا دی چې دا د آدم علیہ السلام سره د جنت نه راکوزه شوی و چې طوفان نوح راغی واپس اوچته شو. چې اوچته شو نو بیت المعمور ته نه جوړ شو. هغه فضا باندې واپس بیا را کوز شو د ابراهیم علیہ السلام په زمانه کې. نو اول بیت یا په نسبت سره بیت المقدس ته سلویخ کاله مخکې شو یا تمامه دنیا نه 2000 کاله مخکې شو. دویم دا چې للذي ببکا دا بکا څه شی دی؟ رائے د اکثرینو دا دا چې بکا او مکه یو سیز دی او عربی کې میم په بی بدلیږي او با په میم بدلیږي. لکه لازم په ځای لازب ویل شي، راتم په ځای راتب په ځای راتم ویل شي. نو دا شان مکه یعنی بکه و مکه بمکه یو معنا. او بکه ورته ولي وایي؟ لازدحام الناس بها، خلق پکې ډېر په ازدحام باندې وي. یعنی لأن الناس يبكون بعضهم على بعض من الزحام، بعض په بعض ور پریوزي او دکی پی وهي ذکر ورته بکه وایي. دا رائے د اکثرینو دا د اکرمه قتاده مقاتل ابن عباس چې مکه معظمه همدغه بکه ده. او یا ورته مکی ته بکه ځکه وایي تبک اعناق الجبابرته اے تدقها وتكسرها، سټونه د جبابرو ماتای. اصحاب فیل چې پراله سټونه په ورمات کړ.
نو یو قول دا شو چې دا دواړه یو ځای دی فرق نه لري دویم قول دا دی چې مکه اسم البلد واما بکا فاسم البقعة التي فيها كعبه مکه ټول خاری ته یو بکا دا کم ذکی چې کعبه کوټه د مدق قضی ته ویلې شي دا رائے د عبد الله بن عباس او د امام مجاهد نه منقول ده دریم قول دا دی چې بکه چې کوم دی ما حول البيت ته یو مکه ما ورای ذالک بیت شریف او غیر چاپیره چې مسجد حرم دی دا بکه ده او افوا دا غنه ټول چې کوم دی حدود د حرم لاندې هغه مکه ده ابن شهاب الزهري وی چې ان المسجد والبيت ومكه اسم الحرم هغه هم دا شان قول کوي نو یا بکه عین مکه شوا یا بکه خاص موضع شو یا بکه خوشا مسجد شو او مکه چې کوم دی ټول اسم البلد شو للذي ببکه بمکه مبارکا فحالکون د دې مکه کې چې مبارک دی فحالکون د دې بیت کې چې مبارک دی د وضع کی ضمیر مجهول د نائب فاعل چراجی د دې بیت لرا نو آغاز الحال دے مبارکن تینا حال ذات برکت برکت پا مانا دا سسر را زیادت سر او دی که برکت ذکر دی چستا یو منز سو چند ترسیگی یو لاکھ زائد شو منز پک او دارنگی بعض روایاتو که روجم را غلی چدا پا که پا یو لاکھ روجو دا ختم پا که پا یو لاکھ ختمونو او صدقه پکې یو روپۍ په یو لاکھ باندې ده خو هغه مسائل اتفاقی نه دي اختلافي دي بعض علما تعمیم ورکوي هغې ته بعضې نه ورکوي نو مبارک دی په مغفرت سره په نزول د رحمت سره په کثرت د ثواب سره او په دې وجه مبارک دی چې بیت المقدس بارک راضی بارکنا حوله غیر چاپیره مونږ برکتی کړی دی علامہ قرطبی وی برکات ډېری نه وای دي په یو وجه دا و دې ته مبارک بارکنا حوله بیت المقدس ته ولی وی چې غیر چاپیره لزر پیغمبران دفن دي نو مکه معظمه په دغه معنا کې مبارک شي نو د مکی معظمه او د مقام ابراهیم په منځ کې چې دغه درې څلور غزه زیاده قرطبی تفسیر مراخصتی دی وغیرہ نورم ذکر کړی دی چې دلته اویا پیغمبران دفن دي په شمول د هود علیہ السلام او د شیش علیہ السلام دلته اویا پیغمبران دفن دا موجه برکت وهدن للعالمین نو هدن بیان دے یا صلاح دا یا رحمت دی ہدایت فیہ پری کے آیاتم بینات دلائل دی واضحہ مقام ابراہیم دا بدل بعض دے دا آیاتم بینات چی من جملہ دا آیات بینات نا مقام ابراہیم دے دی کی دا ابراہیم علیہ السلام پا وچ کانی کی دا خپی اثر خکاری گی نو پا کانی کی نقش دا قدم کل جوڑی گی نو دا واضح معجزہ دا ابراہیم علیہ السلام دی کی دلائل واضح دی چی مقام ابراہیم من جملہ داغی داغی نہ بغیر نور دلائل بم پکیوی مثلا ان الطیر لا تعلو فوقه مرغ پر پاس نشیت لے دا وسنی جادونه تیاری دا و په نشرات لے دا چې مونږ ولیدل تفاسیرو کې چې مرغې په نزي الته چې حرم شریف تدریم چت توخه جی ګوري ډېر مرغې په باندې تیریږي را تیری نه پاسم په کینی بیا زماړه رسودا شو چې مفسرین لیکن نطیر لا تعلو فوقه دا خو په پاس روانې دي نو بیا تفسیر قرطبی دا ذکر کوي چې لا تعلو فوقه الا بنیت الشفاء کما مرغی چې مریض وي اگر راشي د کعبه غلاف پورې ځانو مګي نو بیا خشي دغه نه د پار راضي خو اسی په نشي تیرې ده کمه مرغی چې پیږي د بیماران مریضان ځان په جوړي دې د پار راضي
او مقام ابراهیم معروف قول دادی چې دغه مقام دی چې کوم کانی کې ابراهیم علیہ السلام خپل واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا من جمله د آیات بینات نه حجر اسود دی وغیرہ ومن دخلوا كان آمنا ولله على الناس حج البيت فخلق بان رخله د پارا الہ د پارا قصد بیت دے پنید د حج دا من استطاع بدل لرا الناس نا فکل ناس بان حج البيت نشتا بلکہ هغه چا استطاع چې طاقت لري نه دی بیت سبیلا دلاری چلارا بلاغن سیرن بالزاد والراحله د کور خرچ لري دلاری خرچ لري ومن کفر چا چې کفر کوي په فرضیت د حج منکر شته فإن الله غني عن العالمين وعن إيمانهم وعن حجهم ضرورت ورته نو من کفر منا بفرضیت الحج دا عبد الله بن عباس سے روایت دویم قول ابن عباس سے دا من کفر من لم ير ثواب الحج دا حج ثواب مرای نوا ولم يخف ترک عقابه عقاب ترکه او نه یرید د ترک د عذابنا فإن الله غني یا من کفر مراد دلته د کفر نه کفر بالله ده بالحج نه ده دا رای د اکرمه ده او رای د ابن عمر دا چې چا قدرت دا وی چې حجو کې او حج تلار نشي کتب بین عینیه کافر پتندی ورته ولیکل شي کافر هغه دا رای د چې تا قصدن حج نه کولو لکه حدیث شریف کې راځي د چاوس کېږي او نزي فلیمت انشاء یهودی او انشاء نصرانی کمری دغه خاطر چې يهودي ملکی ک نصرانی خو زما د دین دعوت نه کوي نو سخت مسله ده نورای د اکرمه دا شو چې من کفر بالله بالکل د دې باب نه واړه ولا خبر اور ابن عباس سے برایدا چې من کفر بفرضیت الحج منکر شو د فرضیت د حج نه کافر کیږي یا دوی مرایدا چې من لم ير ثواب الحج ولم يرى عقاب ترکی د ترک صورت کې د عقاب قائل نه و دا کافر کی او ابن عمر سے په ظاهر حمل کړه چې چا حج نه کنو کافر شو قل یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله والله شهید علی ما تعملون دا حج فرضیت د دې آیت نه ثابتېږي قل یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبیل الله لم تصرفون الناس عن سبیل الله من کوي خلق بندوي د دین الله تعالی لم تصدون عن سبیل الله من آمن نو دا من آمن موصول مع السلام مفعول لپاره تصدون لم تصدون من آمن چا چې ایمان راوړي ولی بندوي هغه عن سبیل الله عن دین الله او تصدون کی چې کم انتم فاعل له تبغون هذا غنا حال له فحال کون ساز کی چې تاسو لټوي هادي سبیل الله لرعي اعوجاج نسبت د کوګوالي وتکوي سمیلار دا ما سبق يهود مبارک نازل دي چاغي زمون دین ته دا نسبت کو خو پدی ګوري امت متفق دي چې صحابه او نبی اسلام او روغ ډلا د اهل سنت والجماعت اوس کم جماعت چې زمون په امت کې وروتل او خلق د اهل سنت د عقیدین بندي نو د آیتونو کې داخلي لم تصدون عن سبیل الله چې هغه عقیده د اهل سنت والجماعت فحال کون استاذ کی تبغونها عوجا چې دې عقیده ته د کوګوالي نسبت کوي او دا د شرک او د بدعت په عقیده لقبونه ورکوي وانتم شهداء حال دا تاسو چې شهداء عالمین یې شهادت د علم نکېږي انتم شهداء تعلمون ذلك پويږي په دې باندې چې سملار وما الله بغافل عما تعملون یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فريقا
یا خو نزول د دې کریمه په حق د اوسیان او خزرجیانو کې شوی دی په خپلو کې په یو مسله باندې په جنگ باندې شو یا شماس بن قیس الانصاری په مسله کې چا منافقو او یا د نبی اسلام په بیبي عائشہ صدیقه چې تور ته پلیشه او دا عبد الله بن ابي بن سلول کړیو دیو د بني قریظه نه او د بن نذیر مشران بازو دوول د خزرجیانو نو دا اوس مشران وویل نبی اسلام ته چې که زمونږ د قبیلې نه یې سټ بتې پرېږو که زمونږ د ورونو د قبیلې نه یې نو دوی د علاجو کې که نشي کولی مونږ به علاجو نو دلته د خزرجیانو دا خلک پې باندې خفه شو چې دا خو زمونږ د قبیلې دی ځکه داسې وایي نو اوس او خزرجیانو تورې راویستې او په مسجد کې په جنګ شو گزارونه یې ونه کړه خو ګواښونه یې وکړه نو بیا ګواښونه یې وکړل بیا ورته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خاموش کړل نو دا آیت راغی اے د ایمان والاو ان تطیعوا فریقا کچری تاسو تابعداري وکړئ د یو ډلې من الذین رای کسانو اوتل کتاب چې اهل کتاب دی کتاب ورکړی شوی دی به واپس کی تاسو لره بعد ایمانکم رسول د ایمان تاسو نه کافرین کفر کون عالی کون استاد کی چی شیب کافرین وکیف تکفرون علی وجه التعجب ذکر کیږي څنګه تاسو کفر کوئ څنګه کفر کوئ حال دار تاسو تطلا لستشی فتاسو بانی آیات الله او حال دار فیکم معکم تاسو سر رسول الله موجود دی فیکم رسوله دی جنو بریلی کتاب میں کته استدلال کړو فیکم رسوله دا عام دی نو هر کور کور کې رسول موجود ګوره دا صحابه ته وایي آیت سر ته وګوره ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین ومن یعتصم چاچی منگونے ولگولے من یستمسک باللہ و بدینہ فقد ہدیا برابر کرش الى صراط مستقیم ندی چون کے اختلاف کدا اوامر اور ترالل او دا اختلاف مفزکی دا کفر لرا کیف تکفرون وانتم تطلا او اعتصام بدین اللہ اتفاق طرف طرف کلو نو اس پدی آیتونو کې ورتا د اتفاق ترغیب او د اختلاف نه د دوی بچاو اغرازي اے د ایمان والو اتقوا الله حق تقاته فحق يرسا حق يرا اغدار چی اطاعت کړي شي فلا يعصي بالکل عصيان نه کوي شکر باسی بیا کفر نہ کئی ذکر کئی بیا یاد نو باسی دا حق تقادا اور آیت عبداللہ بن مسعود او دا اکرمہ او دا قتادہ او دا مقاتل ناغا دغا شو چی حق تقاتی ہی دغا معنی دا چی ہمیش ذاکر وی نسیان پہ نرازی دا مشایخ عجیبہ عجیبہ خبری کئی دا تارو باچا سے مبارک یو ذل ما تویل ای بوستان گلستان دی ویلے دی ما یاو دا سعدی بابا چلی کی چی دا ہر روح کہ فیرومی آیت سوئی اغا ہر روح چی بار تزی و ہر سا چی دن نزی دا سا چې بهر ته ووته خدای تعالی قادر دی چې بارې پرېږدي دننه یې نه کړي دا چې دی راخ کله چې دننه پاتې شي بار لاړه نه شي نو دا هره سا چې دننه ځي او بیا بار ته ځي په یو سا باندې دو شکر واجب استغلی کی
په یو سا باندې دا دو نعمت کوي خدای تعالی دو شکر واجب دي په انسان باندې وی چې په یو سا باندې دو شکر لازم شو نو انسان په 24 غنټو کې څومره ساګانی وبس او دا هر یو په بدل کې دو شکر لازم دي نو دا شکر وسو پوره کوي ماته څنګه د علم د سوي چې دا وس دا شکریا به پس پوره کوي ما یې څه پته نشته راته بیا یو حواله ورکړه دی ولی الله وی غلی کلی چې د خدای تعالی د نعم شکریا داغه په تسبیح او په ذکر کې کله چې صوفي د دائم نه پارم دا وی چې الله 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 وای چې دغه ذکر کولو نو دا به د نعمتونو شاکر وي او چې دا دائم ذکر نه کولو دا شکریا نه پوره کوي نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې حق تقاتی معنا دا ده چې د ذکر کوي فلاینسی نسیان په ناراضي دایمي ذکر کې مبتلا دی همیش ذاکر دی ودا اتقوا الله حق تقاتی او اطاعت کوي عصیان په ناراضي همیشا او عبد الله بن عباس سے بو قتاده یو رائے لري ودا اتقوا الله حق تقاته دا حق تقاته منسوخ شوه فاغه آیت باندې چې فتقوا الله مستطعتم د خدای تعالی نو ویریږي څومره مو چې طاقت او وسوي هغه مستطعتم قید باندې دا حق تقاته چې کوم نه دا منسوخ بل قول د عبد الله بن عباس ابن مروی دی چې اتقوا الله دلته په معنا د جاهدو سره دی خدای تعالی نو ویریږي خاصتا جهاد فی سبیل الله کوي حق تقاته حق جهاده زجاج وی چې اتقوا الله حق تقاته معنا فيما يحق عليكم ان تتقوه فيه هغه سیس چې تاسو باندې دا هغه نه د باری تعالی نه یره پکې لازم ده هغه کې ځانو ساتي قول د طاووس او د علی بن طلحان ابن عباس دا چې دا منسوخ نه دی محکم دی مامور دی ټول خلق په دې باندې چې حق تقاته سره د خدای تعالی نه یره کاغه نشي کولای دا مقام د اخص الخواص دی کدا نشي کولای نو فتقوا الله مستطعتم مرتراغلی دی کې خریزان راوي کدا هم نشي کولای به د خواص نه نه د عوام نو فتقوا الله مستطعتم دا مقام د خواص دی او فتقوا الله حق تقاتی مقام دا خص الخواص او چې دغه دواړه پکې نو تقوا پکې نو عوام دي بیا خواص نه دي تقوا چرانه نه خاصه ختم شو ولا تموتن الا وانتم مسلمون دا مخکې تیر شوی بیا تصفیه د قلب چې دا چې پوره تقوا راځي ممکن نه ده بدون د اعتصام نه امر د اعتصام راغی واعتصموا تمسكوا بحبل الله بدين الله مراد د حبلنا قران کریم دی داغي تشبیه د حبل الله د رسید د باری تعالی رائے د عبد الله بن مسعود او د قتاده او د ضحاک او د سدید دویم قول د امام شعبی دی چې منقول کړی دی د عبد الله بن مسعود نه هغه وی مراد د حبل الله نه عقیده د اهل السنه والجماعه هغه وی هی الجماعت دا جماعت د اهل سنت مراد فاعتصموا بحبل الله فعقیده د اهل سنت منګولې ولګوي درې مرایا د عبد الله بن عباس او د ابن زید او د مقاتل چې مراد د حبل الله نه دین الله دی واعتصموا بدین الله دا منقول د ابن قتيبه نه هم دا سلورم راي د امام مجاهد هغه مراد د حبل الله نه عهد الله واعتصموا بعهد الله الست بربكم قالوا بلا کې کما عهد شوی دی
پنځم رائے د ابو العالیہ دا هغه مراد د حبل الله نه اخلاص دی منګولي په اخلاص لګوي شپږم رائے د مقاتل دا هغه چې مراد تینا امر الله و طاعته د خدای تعالی اوامر باندې منګولي لګوي باقی دا استعاره دا تمسک کې بحبل الله بدین الله یا پاک دي د سنت یا په عهد باندې یا قران کریم باندې یا پاک دي د سنت باندې جميعا په غونډه باندې یعنی کونوا مجتمعين على الاعتصام په اعتصام راغون شي کونوا مجتمعين على الاعتصام بس شي ولا شاوي سامانته شاوي ولا تفرقوا تفرقوا مکوین دلبازی مکوی په دین او عقیده کې عقیده ګوري تفرقه نه مانی او څومره ردود چې په تفرقه راغلي هغه تفرقه عقیده وی یادای دی زبانی تفسیر قرطبی بیا مطالعه کوي زبا بعض زینو حواله در کوم تاسو ته پیدا کول تفاسیرو کې ټول مسائل شته خو ګوره باب پیدا کول ګران دي سړی ته پته نه لګي چې دا مسله مفسرین چرته چي دا دوا وی اډلې دا غي نمونه او د اختلافات او مسله مفسرین په ولا تفرقو دي زبانی چي علامه قرطبی دلته د درې وی اډلو دوا وی اډلو نمونه خستی چې دا دوا وی اډلې چې جوړیږي څه نمونه بلري ادري بس څه عقیده وی عقیده مو سره بیان کړي اوس کدل ته شروع کیږي مدا د تفسیر قرطبی 3 غنټو کې موږ مناظره کورس کې په دې ځبانه فقط تفسیر قرطبی درس کوو چې په دې ځای تحقیق کړی دی او د جماعات نمونه خستی او دا غوي عقاید بیان کړي نو خپل تفصیل دلته پروت ستفترق امتی علی 73 فرقه نبی علیہ السلام فرمائی زما امت بدری وی ټوټیش كلهم في النار الا واحده هغه واحده څه شی ده هي الجماعه هغه اهل السنه والجماعه فرقه ما انا علیه واصحابي نبی علیہ السلام چې په کمالار وی سنت خلق چې پیږي اهل السنت واصحابي صحابه چې پی جماعت خلق چې پیږي اهل الجماعه اهل السنه والجماعه د ما انا علیه واصحابي لنډه ترجمه نو دا تفرقه عملی نه ده وهابیان دي تر ورسېږي خپل د عقیدې په تفرقه کې پراته دي یا خوارج دي یا معتزله دي یا جبریه دي یا قدریه دي ډېر اعتقادیات لري خپل په هغه مرداري کې کړ دي چې تفرقه په دیني کړی ده او بیا امامانو ته ګوته نیسي چې خدای تعالی ویلا تفرقو دوی څلور ډلې جوړې کړي هلکه هغه تفرقه عملی ده هغه ته اختلاف عملی وایي اختلاف عملی په یو دین کې شنیع نه دی کچرته اختلاف عملی د باری تعالی بدی شوی او خوخه نه وي نو مختلف دینونه به دنیا ته نور علیږي يهودیت د نصرانیت سره په عمل کې اختلاف لرلو نصرانیت د اسلام سره په عمل کې اختلاف لري د اختلاف عملی د خدای تعالی خوخ دی دی کې د علماو د علم اظهار وي خدا ټول امتونه چې تیر شوی دي په یو عقیده باندې اهل السنه والجماعه عقیده کې مخالف نو سره دا تاسو ته چې راځي مصدقا لما بین یدیه مصدقا وعقیده یادې کړه چې عقیده کې زمون کتاب دا غیلر ناسخ نه دی مؤید دی تایید کوي کچرتا عقیدوي اختلاف گنجائش لرل نو موږ به يهوديانو سره پیدا شوه وي دا چې دوی دین کې ګوتی وایي دا خو دوی خراب کړي دي اصل يهودیت موږ سره عقیده کې یو اصل نصرانیت موږ سره عقیده کې یو په عمل کې یو نه دی عمل کی جدا ہے نو عملی اختلاف کا چرتا شنیع وے نو دا بری پیغمبران خپلو کې نه وکړ عقیدوی اختلاف شنیع اختلاف نه دی کړی عملی اختلاف شنیع نو پیغمبران خپلو کې اختلاف بیا که عملی اختلاف سبب د لعنت و او د رحمت نه وي نو صحابه خپلو کې نه کاوه عبد الله بن عمر سے طرف ولدین قائل عبد الله بن مسعود د ترک طرف ولدین قائل د اختلاف هغه کړی دی امامانو ته ولې ګوته نیسي امام مالک امام ابو حنیفه د عبد الله بن مسعود پسې لاړل امام احمد امام شافعی د عبد الله بن عمر پسې لاړل دا اوس بل خبر د ترجیح چاته ورکه آیا قول د عبد الله بن عمر مقابله د عبد الله بن مسعود کې کوم اهمیت لري
دا خو سر عقل لري اجتهادي قوه لري چې ترجیح چاته پکار وي. هغه عبدالله بن مسعود چې نبی اسلام وفات کیږي عمر 15 کاله، او هغه عبدالله بن عمر چې رسول الله مبارک وفات کیږي نو عمر د چې کم دی 13 کاله. نو چرته د 13 کلن نو جوان او چرته 15 کالو یو مفتی خبره څنګه برابر است؟ عبدالله بن مسعود د نبی اسلام سره اول صف کې ودرېدونکو انسان، او عبدالله بن عمر پروس په صفوفو کې د ماشومانو کې ودرېدونکو انسان، دا څنګه برابرېږي سره؟ نو تفرقه عملی چې ده سبب د رحمت دی، خو چې کله مجتهدین وي په ضد باندې نه وي، احقاق حق په مقصد باندې جوړ وي، اختلاف راشي. او اختلاف عقیدوي چې دی دا سبب د لعنت دی. نو دا دواوې ډلې خطرناکې دي. ډېر کم فهم مولیان نن سبا په دې باندې اخته دي چې زمونږ او د وهابیانو پنځپیریانو په یو څو عملي خبرو اختلاف دی او دعا کوه مه کوه دا کوه لکه قلار کښېنه. ستا د دې سره د عقیدې اختلاف دی. ستا فقها دې ته خوارج وایي، تا ته اهل سنت وایي. خوارج او د اهل سنتو په منځ کې عملي اختلاف نه دی، عقیدوي اختلاف دی. دا شنیعه تفرقه ده، دا تفرقه سبب د لعنت او د عذاب ده، د رحمت والا اختلاف خو نه دی. نه دا ډېر ناخبره خبر د علم کلام نه. او کم مولیان چې خپلو تدریسونو کې اخته او د علم کلام یو ذره کرښه نه ده کتلې، نو هغه دا خبرې کوي او نه خپل فقه نه خبر دی اوسه کوي. او چې کم دیوبندي ځان ته وایي د خپل دیوبند نم خبر نه دی. د دیوبند علما د وهابیانو متعلق دا لیکي چې نحن نفتي فی حقهم بما افتا به الشامی، او شامی ورته خوارج وایي. زمونږ اختلاف د خوارجو د پنځپیریان معتزله دي، د دې سره زمونږ اختلاف عقیدوي دی. کوم چې شرح عقاید ته تسویل هغه اختلافات دي. لا تفرقوا تفرقې مکوئ. یو بل ډله راووته هغې ته جماعت المسلمین وایي. هغې وایي عملي تفرقه شرک دی. دا دومره بحث مې دې دپاره وکړ چې عملي تفرقه سبب د رحمت خداوندي دی، هغه شرک نه دی. عقیدوي تفرقه مه کوه. اگر پاسې د موږ سره عقیدوي اختلاف جوړ کړه او بیرته واپس وایي څلور امامان هم مشرکان دي، مقلدین هم مشرکان دي. ولې؟ بې تفرقه یې کړې ده. خدای تعالی وایي لا تفرقوا تفرقې مه. لکه عملی تفرقه نه یادی جاهلا. عملی تفرقه خو په هره مسله کې صحابه وکړي ده. ته خو لږ ترمذي وګوره، هر باب چې لګېږي صحابه پکې مختلف دي. دا او دا څه د مانځه، د زکات، د حج، چې ته لږ مسلې په سلو کې دوم نه پیدا کېږي چې ټول صحابه پې متفقي. عملی اختلاف خو دې ټولو کړی دی. او امامان څه چا پسې لاړل، څه چا پسې لاړل. نو دا تفرقه عقیدوي ده. او دی هغه آیتونه پیش کوي چې ولا تکونوا من المشرکین الذین تفرقوا دینهم. هغه مشرکان مو جوړېږئ چې دین یې ټوټه کړی دی، بیا بېرته عملي تفرقې ته راشي. ګوره دا تفرقه شرک دی که نه؟ خدای تعالی وایي الذین تفرقوا دینهم. تفرقوا دینهم، دین څه ته وایي؟ عقیده مراد ده. هغه عقیده کې چې تفرقه راولي هغه خلک یادوي. د وهابیانو سره یو مناظره جماعت المسلمین کړې ده. وهابیانو ته ویلي وي تاسو کافر یې. ولې؟ دا نورستانیم پکې دی، دا بیشوریم پکې دی، دا مناظره ورسره کوي. بیشوري ته په مناظره کې ویلي دي ستاسو د جماعت نوم علي حدیث دی، وی دا نوم هم د بدعت نه ډک دی، دا نوم قرآن او سنت کې نشته، ځان نوم جوړ کړی. هغه ورته وایي زه علي حدیث نه یم. وی چې نه بس لري شما سره مناظرې ته څه راغلی. ما سره په دې پیټ لیکل شوي چې مناظره په منځ د جماعت المسلمین او د اهل حدیثو. نو چې تا اهل حدیث نه چا راوستی، بس ته لرې شه. چې کوم اهل حدیث یې به ما سره خبره کوي. او چې که ځان ته اهل حدیث وایي دا نوم د بدعتي دی، دا قرآن او سنت کې نشته. ما دې سره همدا لګېدلي. که ظاهرداري کې د اهل سنتو سره د خدای نه نه یېرېږي، ظاهر نصوصو پسې ځې، اوس درته سمه ډله پیدا شو. اوس یې ورسره وډزوه. ځان 4 غنټې بحث یې ورسره کړی دی، خو خپل ایمان یې ته نه دی ثابت کړی چې دا ثابت کړي زه مؤمن یم. ورته وایي نورستاني ته وایي ته د اهل حدیثو صدر یې، صوبې کتاب یې ورته راړولی دی، کامل منځ پیغمبري منځ، دا ستا کتاب دی. هغه هسې په قلاره وایي سم په زوره ووایه که نه، ورځ د قیامت کې بیا شرمېږي. اوس شرم درته ښه دی، ووایه ستا کتاب. هغه وایي یا دا زما کتاب دی.
مینس یو کرښې راواړولو ایتالی کلی اهل حدیث ورونو خبردار شئ تفرقې زیاتې شوي دي حتی کې اهل حدیثو کې هم فرقواریت پیدا شوی دی وی دا تا لیکلي که نه دی وی یاو وی تفرقه دې کړې ده په اهل حدیثو کې تم وایي چې تفرقه شته لا تکونوا من المشرکین الذین تفرقوا دینهم هغه مشرک مه جوړېږئ چې دین یې ټوټه کړی ته خپله وایي چې ټوټه شوی دی اهل حدیث مشرکان دي که نه وی دین یې ټوټه کړی داسې ظاهرداري ښه خو ډېر بېدینه جماعت ما ته یو جماعت المسلمین راغی د متنو د علاقې امیر چې ته زما بیان یې اورېدلی و چې په دې ډلو مې رد کړې ده ویلې ګینې دی به هم جماعت المسلمین کې زه خو د عقیدې په تفرقه رد کوم او دا جاهلان د عقیدې او د عمل تفرقه نشي بېلولی کېناسته نو روژه وه مازدیګر ټیم و ما سره وایي چې ستاسو بیان مې اورېدلی او ډېر مې خوښ شو او ګوره دا تفرقې جوړې شوي دي دا امامان پیدا شوي دي دا پوه شوم چې سړی خو جماعت المسلمین دی ما ورته امامانو تفرقه عملی ده هغه صحابهو جوړه کړې ده دوی نه ده جوړه کړې هغه د احادیثو تعارض جوړه کړې ده بل رقم دفع کېږي نه وی نه یو واضح جماعت چې کوم دی چې مسلمین کې نه ننوځي نو ایمان نشي سکل او قرآن کریم کې هم دا راځي چې لا تموتن الا وانتم مسلمون وی دا به ته جماعت المسلمین کې نه ننوځې نو هغه وخت کې به مرګ پتا راځي دوی استدلالات نو ما ورته داسې خبر ده نو بحث خپل اندازه او طریقه تم ځان ته یو نوم کېده زه به هم ځان ته نوم کېدم دی تم ثابت کړه زه به هم ثابت کړم ته څه شی وی زه مسلم یم مې مسلم یې وی یا مې زه حنیفي مسلم یم صحیح شوه وی بس ته حنیفي مسلم زه مسلم ته به هم ثابت یې زه به هم ثابت وم مې بس صحیح شو زه به دا ثابت کړم تا ته چې یوازې مسلم منافق دی او دا ثابتوم چې حنیفي مسلم سوچه مسلمان ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما هغه حنیفي مسلم او ته اوس حنیفي مسلم که صرف مسلم یا خود سے حنیفي نو مې د څه پرېږده امام ابو حنیفه ته حنیفه ابو حنیفه ولی وی لازم الحنیفیت هغه حنیفیت کم حنیفیت باندې چې ابراهیم علیه السلام راغلی دغه معنا ده بل لا پکې څه مې زه حنیفي مسلم مستص شي وی زه مسلم میں منافقان ویل چې قالوا آمنا رب کریم ته فرمای بل قولوا اسلم مسلمین یې خو مؤمنین نه میں صرف مسلم خو منافق او ته خو منافق یا وای چې حنیفی مسلم ما ته د نبی اسلام په دینم نه نبی اسلام فرمای انما بعثت على الحنیفیه السمحاء ز سوچ په حنیفیت راغلی ما او ته حنیفیت شرم غواړي وای چې حنیفی ما غنی دین نوځي ګور یو بل حنیفیت دی میں بل نه دی یو حنیفیت دی امام ابو حنیفه زکوي چې لازم الحنیفیت دغه حنیفیت دی بل پکې چاره واسطه وی خزر حنیفی مسلم خود ثابت کړه شافعی او د مالکی پکې چاره واسطه پردي جنگونه ما تمر اوړه څه شافعی نه تاسو کا ما نه د حنیفی تاسو کړه دی قران کریم په حواله می حنیفی مسلم نه ثابت کړه او ته صرف مسلم منافق دین د نبی اسلام باندې هم نه حالا به برابرېږي چې حنیفي مسلم شي یو وایي چې حنیفي مسلم ما ته زیرداری کې چې داسې زیرداری د زرو کوم د لار د نه ورګه کم ته څه شي جاهل سوچا یا پاسې د لاړه مې روژې ته ایثار شه ما جماعت ته نه لاړه اذرخانه کې چازي ته تلی و بیا خلکو راته وی وای ما ته وی الته مې روټۍ ونه خوړه او ځکه چې مونږ ته امیرانو وی دي چې د دې خلکو روزي مردار ده مخوري مې ځکه مې روزه دلته ماته نه همغه ناولی امیر بیا را خبره کړي دا ډېر خطرناک جماعت المسلمین او توي ګور ډېر خطرناک شل کال کېږي پاکستان کې پیدا شوی امیر د دې په انګلند کې ناس دی پاکستان لا پستر ګم نه دی لیدلی حل تن قانون پاس کوي 100 نفر تور رسیدي دومره تخا پدی باندې زما د خوانه چرګان بند بس به نور چرګان نه پدی باندې ګډان به نور ګډان غوښې نه دی تمام په خور کې چې جماعت المسلمین نه عضو وګرځي کې غوښه نه خوري ولی ودا احناف ولا لیکړي مرداري دي دا مشرک ذبح بالکل غوښه خوري نو دا په دې دنیا کې خدای تعالی خو غضب اخته کړی دی غوښه خو په بند دي چوي نه خوري خراګا دا ناولي چې زمونږ لالي خوري مخنه کوي بس نه خوري خراګا
خدای تعالی د خوانه دا یو دنیوي عذاب دی دوی لره چې دای په بند کړي چرګانې په بند کړو وخې په بند کړي وای دا د مشرکینو ذبح ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم رایات کئی نعمتنا د خدای تعالی چې دی پتا سو باندې اذ کنتم چوي تاسو عادان دشمنان او دشمنی کوونکی فالف بین قلوبکما فسلفت پیدا کباری تعالی بین قلوبکم پمند زړونو تاسو کې په اسلام سره او سیانو خزرجانو فاصبحتم فسرتم فسغر زیدی تاسی بنعمت اللہ چی اسلامی دین نے خوانا رون سرپ دین کے گورا دا ټول یو دی نازل دی خوا وجه دا وچ دی اختلاف کړي او سیانو خزرجانو اغیت وی هغه وخت آیات کې چې خپلو کې بم یو بل وجل انعام در باندې یو کې په دین اسلامی تاسو زړونو کې الفت پیدا کو مینه پیدا وکنتم تاسو علی شفا حفرة من النار شفا حرف او غاړي طویلیش پغاړه د کندې د اورنا یعنی پاخه عمرونه مو قریب وخت چې دغه شرک او کفر باندې مړوي جهنم ته ورزيدلی وای فانقذ فصلاس کا باری تعالی تاسو لره من هذا دغه اورنا په سبب د ایمان یبین الله بیان خدای تعالی تاسو لپاره آیات او امر او نواهی خپل او نعمتونه خپل تبیینا مثل ذالک لكي تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير قيدوا لقوا فكما أنقذكم بالرسل فلتنقذوا إخوانكما لك خدای تعالی چې تاسو د اور نه بچ کړئ په نبی علیہ السلام واستاسو را پورته شي بچ کړئ خلق د اور نه نبی علیہ السلام په دعوت تاسو بچ کړئ تاسو داعین جوړ شي خلق بچ کړئ ولتکم منکم باید چشی منکم بعض استاسنا امتن یو جماعت علاید اکثرینو دادا چه منکم که دا من تبعیزی دی ذکا من تبعیزی ویم دیتا چه داخل شی پا جمع بانده و متعدد بانده نو دا من تبعیزی باید چشی بعض استاسنا جلالین پا حاشیه دلتو گو رئی تفسیر قرطبی اکثرین دالی کی چه مراد دا دینا سشیدی علماء دی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف نو قرآن کریم بعض دا بعض تفسیر کئی غلط عام راغے دلت خاص کچ ولتکم منکم امت یدعون الى الخیر دا جماعت بسو کی دا علماء ہوئی پورا تفصیلی پا لولا نفر من كل فرق منهم طائف ليتفقهوا في الدين لینذروا قومهم دا فقها به انذار کوي باید چې شی بعض استاسونه او جماعت يدعون الى الخير مراد د خیر نه احسان نه یا اسلام نه یا عمل صالح دی ويامرون بالمعروف ابن عباس سے فرمائے بالتوحید و اتباع النبی وينهون عن المنکر اولئک هم المفلحون ولا تكونوا كالذين مكي تاسي كالذين مثل الذين تفرقوا چې تفرقي کړي وي چې يهوديان او نصرانيانو دارای د اکثرینو د عبد الله بن عباس اے مومنانو پتا سے پشان د يهودو او نصرانيانو م جوړيږي يهوديان دوا ویډلیو یو ویډلیو نصرانيان دوا ویډلیو د نبی رسول الله محمد درې ویډلیو او دې له طویل چې داغي غونډه م جوړيږي داغي نه پس خور واړه مکیږي پشان دا کسانو تفرقوا واختلفوا اختلاف کړي من بعد ما جاءهم البينات ورستو د مجيئت د واضح دلایل دوی لرام او دغه جماعت چې تفرقوا اختلاف کړي دي اولئک لهم عذاب عظیم یوم تبیض وجوه دا یوم ظرف دے دا عذاب عظیم نپارا عذاب عظیم ثابت لهما عذاب عظیم ثابت دے دوی لرام دا ثابت دا پارا ظرف شرکل ثابت دے یوم پا اغورز تبیض وجوه چسپین مشی مخونا تنوین لتکسیر دے دیر مخونا
وتسود تور بشي وجوه ډیر مخونه تنوین للتکسیر دا چې تورمخي بسوک وي نو دې کې د علماو پنځه قول دي. حسن بصری فرمایي چې انهم المنافقون دا زمونږ د امت منافقان دي. ابن عباس فرمایي چې اليهود دا يهوديان دي. ابی ابن کعب فرمائے کل من کفر باللہ بعد ایمانی مرتدین مراد ایمان نہ بعد چی کافر. قتادہ رحمت اللہ علیہ فرمائی انہم اہل البدع دا دعا وی ټول ډلې یادې د دې مخونه بتور وی شیگان او خوارج او وابیان او پنځپیریان دا ټول بتور مخې. ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی فرمائی انهم الحروریان دا یواز خوارج دي. زاد المسیر لکی چې ابو امامہ رائے دار چې انهم الخوارج دا ترمخ خوارج یادې او قتادہ عام وی انهم اهل البدع. ابن عباس نهم دا مرویدا یوم تبید وجوه اهل السنه والجماعه وتسود وجوه اهل البدع والضلال دا دوا وی ډلې د اهل بدعت دی بی دینانو د خپل نوم په مونږ کې خو احادیثو کې په شرح الحدیث کې په فقہ کې چې کمزې کې اهل البدعت راشي یا به معتزلی یادې یا به شیعه یادې یا به خارجی یادې قدری به یادې جبری به یادې مرجئه به یادې دي دوی اهل بدع و اصطلاح د پوخانه دار روان دوی را پاتې د نوم اهل سنت ته کې خو اوس چې تډیر زورو لګي نو اله بزان خلاص کې چې بدعتي نه ما خدا خو در سره څوک نه مني چې بدعتيان دادي او دی بدعتيان دا په اصطلاح د حدیث او د محدثینو خپل نومي په مونږ باندې کې خو فاما الذين سودت وجوههم هغه کسان چې تور شي مخونه ددیام چې تور مخې بوي اکفرتم اے تقول لهم الزبانیہ زبانیہ فرشتی بورتوائی اکفرتم ایتا سو کفر کړو بالله بعد ایمانکم. نګور دا یا منافقین دی یا د اهل بدعت دی کنه چې ایمان وروړي دوی دا غي نه باري کفر کړي. فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون. واما الذين ابيضت وجوههم کسان چې سپین شي مخونه دا غي وی باغی ففي رحمت الله چې جنت هم فيها خالدون. تلکا دا چې بیانېږي آیات الله نتلوها چې لولو مونږ دې لره تاوان بالحق ببيان الحق والباطل وما الله يريد ظلما للعالمين على العالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة خطاب د کنتم ابن عباس فرمائی اهل بدر تدین اے دا بدر صحابه او تاسو غوره امت یې او مراد د امتنا جماعت او ډله ده لکه مخکې چې ولتکم منکم امه کې مراد د امتنا ډله د علما او مراد کنتم یی تاسو اے د بدر صحابه او امه یو ډله اخرجت للناس للجهاد. دارای د چاره د عبد الله بن عباس دویم د عبد الله بن عباس نه دویم قول مروي دی کنتم انهم المهاجرون مهاجر یادې تاسو خیر امه اخرجت للناس لکور نه استلې شوی په هجرت مجبور کړي شوی. دریم قول د ابن عباس ابن مروي دی چې مراد د کنتم د خطابنا جميع الصحابه ټول صحابه یاد شوی. سلورم قول دا عبد الله بن عباس نمن قل لهم کنتم خیر امه طول امت خطاب تاسو غره امتی اخرجت للناس دلته عام شکنا تخصیص د عام راغه په ولتکم منکم بعض استاسو بدا کار کوي. اخرجت من العدم الى الوجود او دا چې کنتم خمازی دا وای تاسو غره امت نو کوم ځای کې غره وای یا معنا کنتم فی لوح المحفوظ خیر امت
لوح محفوظ کې مکتوب دا و چې تاسو غوره امت یې. یا دا کانا په معنا د ان باندې کنتم ان باندې کنتم معنا انتم خیر امت، تاسو غوره امت یې، ماضی معنا مکو. لکه کان الله غفور الرحیم معنا ان الله کان غفور الرحیم. اخرجت للناس من العدم الى الوجود، او یا اخراج د وطن نشک مهاجرین مراد. تبلیغیان دا معنا کوي د کور نه استل شوی بستری در پسا شوی او ابتدا تعویل. تامرون بالمعروف، تاسو به امر کوي په معروفات. عقیده باندې ابن عباس سے وی بالتوحید واتباع النبی، توحید عقیده باندې او اتباع د نبی اسلام باندې امر د عقیدی اصلاح وکړه. وتنهون عن المنکر، غلط اهل زیغ دا غینه به خلق منع کوي. وتؤمنون بالله، ولو آمن اهل الكتاب يهود ونصرانيان لكان خيرا لهم، دسنا خیر بو مما هم علی، د کوم دین چې دوی ور باندې. منهم بعض الذين كتابنا المؤمنون، عبد الله بن سلام مرګری داغي. واكثرهم فاسقون، اکثرهم الفاسقون. لن يضروكم الا اذى، هرگز بضرر ونرسی دی تاسد الا اذى، مگر اذى باللسان والشتم والطعن، اسے دخلی تکلیف نور بے وسورش. وَإِن يُقَاتِلُوكَ چر دی جنگونه کی تاسو سره پدین کی ولو، نو درړی بدی تاسو تلدوار شاګانی منهزمین او شکستونه بخوري. ثم لا ينصرون، بیا بددی امداد نشی کولی. رامعات شو قباحت ددی. ضربت علیهم الذلة، والی شوی دیو جعلت گرزولی شی پدی بانی الذلة، ذلت چی جزیه دا یا اثار دا فقر. اینما توقفو اینما وجدو، چرت چی مندلیشی، چرت چی مندلیشی نو پدی بانی ذلت تے، او دا مسلمانانو ملک دوی نه اخذ دا ٹکس او دا جزیه دی. الا بحبل من الله، استثناء منقطع دا فمانا دا لیکن نصر. لیکنهم یعتصمون، لیکن دی بچکی کی بحبل من اللہ، فعهد سرا چی ثابت شدیت من اللہ، او فعهد سرا چی ثابت شدیت من الناس. دو سیزونے بچکی دا اہل کتاب. یا بحبل من اللہ، شکل منگولی خفی کی پی اعتصام بحبل اللہ، دین اللہ بانی ایمان روڑی، جزیہ ختم شو. یا حبل من اللہ سے عہد و مراو سر پچیزیا. نو ضربت علیہم الذلة اینما ثقفوا، مگر کدی متلبسین شو ملصق شو اعتصام ہو کہ بحبل من اللہ چی ایمان دے، یا بحبل من الناس عہد دخل کو نہ چی جوڑے پا جزیه اکڑا، نو بس جزیه بتی اخستلے کی گیو قتلولے بنش. وباؤ رجعوا، او گرفتار شوی بغضب من اللہ. وضربت علیہم المسکنہ، سرد فقر. ذالک دا مذلت بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، دا ترشوی تاسو. ویقتلون الانبیاء بغیر حق، ذالک دا کفر و قتل. یا ذالک دا غضب و مسکنت بما عصوا، فسبب دا دی چی نافرمانی کریوا، خاصتا پورز دا خالق اخکارونو. وکانو یعتدون بقتل الانبیاء و استحلال المحارم، تجاوز دا حد نکو. اس بعضی کسانو چاغی ایمان صحیح روڑیو دا نجران نو، یوصل او سلویخ کسانو یا یوصل دیرش کسانو، دویش دا حبشو نو، سلویخ دا نجران نو، اتش پیتر رومیانو، عیسویان، دوی راغلیو ایمانو نے روڑیو. دا بار بار چې یو قوم قباحت ورته ذکر کیږي کله انسان باندې بده لګي، نو باری تعالی اوس د دې تعریف کوي چې ټول داسې نه دي، لیسو سوا. ته د یهودي سپکوي او د عیسوي سپکوي او سړي ټول عمر هغې کې تېر کړی، ستا ډلې ته راغلی، نو بیا کله بده پې ولګېږي، نو واپس د ده تعریف کوي چې تا نه یادوم، د هغه یادوم چې منکرین دي. لیسو سوا، نه دي برابر سره، ټول یو شان نه دي.
بعض دانی کتابنا امتن و جماعت دے قائمتن قائم پا توحید باندے یتلونا چلولی آیات اللہ قرآن کریم آنا اللہ لیلی فی آنا اللیل فساعات دشپی کے پمانزکے و بغیر دمانزنا یا پدا سے حال کے ہم یسجدون یصلون للہ دمون پا حال کی تلاوتن کئی تاجد کئی قیام اللیل کئی یؤمنون باللہ والیوم الاخر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات پنی کئی کہ دیو بلن جلتیانی کئی وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ من صالحی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام دا امت پا صالحینو کی دی دی فحق دا انبیاء کے صالحین پا مانا دا مرسلین سرے وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا آغا چی دی سکی دا سخیرنا دنی کئی و دا احساننا ہرگز لن یکفروا ہرگز با ناشکری و نکڑیشی دا دیا لینسا ثوابو ثواب بیاد و نیستلیشی بلکہ باری تعالی پا حق کے فرمائی اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا دوی تبا اجر دو چند ورکول شی بما صبروا سو کسان دی چاگی تا دو چند اجر ملاویگی یو بی بیانی دا نبی علیہ السلام ان اتقیترنا واتعنا اللہ ورسولو نور بکم دیتا دو چندا دا نور بی دویم آغا یہودی و عیسوی چی زمون دین تراشی و پس چراش دو چندا عجر تا ملاوی گی دریم آغا غلام چی حق دا خدا تعالی او حق دا بادار دوارا پا زیبان درولی یا نن سبا مزدوران لٹی نکی آغا منظم پا زیبان نکی و دا بادار مزدوریم صحیح کئی دیتا دا عمل دو چندا عجر ملاوی گی فلن يكفروا بل قال الله اولئك يؤتون اجرهم مرتين بغير حساب بما صبروا سورة قصص کی راضی والله عليم بالمتقين اغچ متقیان من الكفر والشرك والفواحش تی کا عبداللہ بن سلام مرگری داغی ان الذين كفروا لن تغني هرگز بدفن کد دوینا کسرت دا اموال الذين کسرت دا اولاد دی من الله من عذاب الله شيئا لا شيئا مفعول دا تغنی دی او اموال او اولاد فاعل دا تغنی دی ندالن تغنی طول جملہ بیا خبر دا ان دی والذین کفروا یسمون اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا مثال هغه چې انفاق کوي په دې ژوند دنیوي کې د خپل ډلې د اشاعت د پاره نه د دین د ترقۍ د پاره کمثل ریح پشان د مثال د باد فیها سر چوي پاره کې یخنی سر کله په معنا د یخنی باندې راځي هو هاذا غدا مقام کله سر په معنا د اصرار علی الذنب ګناه باندې دوام کوي ولم يسروا على ما فعلوا وكانوا يسرون على الحنس العظيم دوام طويلش کله سر په معنا د چغي باندې راځي صيحه فاقبلت امراته في سره چغي والا وا ما تب بچيوي بي بي ساري را چغواله نه سر چن معنی شو سر په معنا د یخنۍ مرادی دلته دغه معنا مراد ده او ریح چې دی ریح مثل ریح قرآن کریم کی په معنا د قوت امراضی ان تذهب ریحکم ای شدتکم و قوتکم لسم سپاره کې تیر شو ریح په معنا د باد امراضی وجرین بهم بریح طیبا او ریح په معنا د عذاب امراضی ارسلنا علیهم ریحا صرصرا ندل تاریخ په معنا د عذاب سره ابو حیان دا ذکر کوي چې اکثرا قرآن کریم کې ریح مفرد راشي دا عذاب او چې ریاح راشي جمع دا رحمتي ګورا فرمایي ریح فیها عذاب علیم لئن ارسلنا ریحا
فارسلنا علیہم ریحا صرصرا ریح چوی دا عذاب ریاح چراشی دا رحمت ارسلنا الریاح لواقح لاربون کی ورزو لردوبون یرسل الریاح مبشرات یرسل الریاح بشرا نو ریاح اکثرند رحمت تپار رازی مثال پشاند مثال دباد دے چوی پاگی کسفرون یخنی دسفر مانا یا یخنی دا دارای دا اکثرینو دا ابن عباس صرف سر دا ازدادو نگرزولی دی ویدل تا پا مانا دا گرمی سر دے چوی پا دے باد کی اور او ابن الانباری وی چی سفر دل تا پا مانا دا تسوید دا اغا کانی چی بادی کلا کانی دا کانی پخپلو کی لگی و آواز کی دا باد اغا آواز مراد اصوابت چی ورسی حرث قوم فصل دیو قوم لرام اسی قوم ظلم انفسهم چی ظلمی کری پزانو باندی فمنع دا حق اللہ سر زکاة نور کئی فاہلکتو پس حلاک کی دلرام فصل دلرام دا مثال دا دی دا نفقی دی دا چکل ورز دا قیامت کی راشی لکا دی دنیا کی او چازے تے کری زکاة نی ور کری مالی ورسی گی فصل ورسی گی بات پی راشی ختمی دا غشاندی چی دی دا سی چی کڑی وسن فقی چی کڑی ورځ د قیامت کې رب تعالی دا عدالت بات چی پیرو لگیږي نبی ابو دوی ته سم نه پاتے ختم ہوئی وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم ترک موالات باندې امر دی اے د ایمان والا ومنی سیدا یهودیان او عیسویان بطانة په پټه دوستۍ سره من دونکم بغیر ستاسو نه چې مؤمنین یې کتاب مؤمنین ته دوستی دا مؤمنینو سره کوي بغیر د مؤمنینو يهود او عیسوی سره دوستی مکوي بیا لا بتانت ولیجا پټ دوستی دا مکوي اوس ورته پیغور نه ور کوي مؤمنانو لا یالونکو خبالا تقصیر نه کوي په حق تاسو کې خبالن د فساد تاسو خبالن فسادن تاسو په حق کې د فساد تقصیر نه کوي څومره فساد او تاوان چې در رسولې شي در رسېږي څومره فساد چې تاسو په خاریو کې جوړولې شي جوړي لا یالونکم خبالا تقصیر نه کوي په حق تاسو کې خبالن فسادا لا یالونا فی خبالکم فی فسادکم لا یقللون ولا یقصرون تقصیر نه کوي بل یبذلون جهدهم خرج کئی خپل کوشش په فساد ستاسو کې دویمه دا د ودو محبوبه غنی او ارزو لري ما عنتم مشقت ستاسو ما عصمتم کما عصمو وما اشرکتم کما اشرکو شرک ستاسو ګناه ستاسو مشقت ستاسو دا ډېر خوښ غنی قد بدت البغضاء پتاقق ظاهر شوه د البغضاء دشمنی او بغض من افواههما دخلوا دینا پشتم او پتان باندې اوسم دا د دې ریډوګانو ګوره چې مؤمنینو په حق کې څه نمونه وضع کوي څه وایي وای د دې خلې نه پته لګيږي چې دا فضل کې بغض لري ځکه جبه ترجمان القلب دی وما تخفي صدورهم اغا کینا چې پټي زړونه د دې اکبر او اغا اکبر دې من ذالکا د دغه کنزلونه چې په خلبان نه وایي د دې خلې د دشمنۍ نه د زړه عداوت اکبر دی قد بینا لكم الآیات اوامر و نهی یا دلائل د حسد مونږ بیان کړی تاسو لره ان کنتم تعقلون پیغور ورکړي ها خبردار انتم تاسو چې مؤمنان اولای هغه کسان سادهګان خلق یې تحبونهم چې تاسو مینه کوي د يهودو سره په مصاهرت باندې پر رضا باندې رښتې ور سره کوي بچی رضا تور کوي تعلق وس ساتي الته مدینه منوره کې دنه پراتو داخله کړ حالدار دی چې دل یحبونکم منن کی تاسو سرا او حالدار تاسو ایمان لري بل کتاب کلی پټولو کتابونو او دی پټولو ایمان نه لري کله چې دا منافقین ملاقات چې تاسو سره نوای آمنا و اذا خلو کله چې ځان تشي غدوا علیکم الانامل چې پتاسو سرونه د ګوتو من الغیظ د غسینا کنایه د کمال غسینا سړی چې ډیر غصه شي تاسو پزان چک لګی ډیر غصې به تاسو ته
تاسو جواب کې ورته وای موتو مړشي بغیظکم ما غیظکم سره د غصې مړشي ان الله علیم بذات الصدور بما فی القلوب ان تمسسکم حسنه کورسی تاسو ته غنیمت او فتح تسوء خفقیدا حسنه هم دوی لرام تسوء غایب مان صدقه جزاء ان تمسس تفعل تمسس مؤنث صيغه حسنه فاعل کورسی تاسو ته حسنه چې فتح او غنیمت دی تسوء خفقیدا حسنه هم دوی لرام حسنه قران کریم کې ډیر معنی باندې مستعمل ده کله حسنه په معنا د عفو او د قول معروف سره راځي ويدرؤون بالحسنه السيئه کله حسنه په معنا د کثرت مطر سره ډیر باران ثم بدلنا مکان السيئه الحسنه مکان د سیئه مو حسنه راولو یعنی قاطع په ځای باران راولو حسنه په معنا د توحید مرادی من جاء بالحسنه فله 10 امثالها نیک عمل مرادی حسنه په معنا د عافیت مرادی یستعجلونک بالسیئه قبل الحسنه قبل العافیه پرون تیر شوی حسنه په معنا د غنیمت مرادی هو هاذا هغه دازه دلته مراد غنیمت کورسی تاسو ته حسنه چې غنیمت دې تاسو خفقیدا حسنه دوی لرا وان تصبوا کورسی تاسو ته سیئات چې هغه شکست او قحط دی یفرحوا دی خوشحالی کوي پاغي باندې وان تصبروا کتاسو صبر کوي پامر الله باندې یا تاسو صبر کوي په تکالیف ودی وتتقوا اوزان ساتي موالاتهم د موالات او دوستۍ د دینا یا وتتقوا معصیت الله لا يضر جزاء شوا ضرر به اونر سیتاس ته کېدوم فریب د دې شی آس شي لرا ان الله بما يعملون محيطا دا وعده شو مؤمنین سره محيط من حيث العلم احاط بكل شيء علما نو دې محيط دې من حيث العلم ورته پته دا نو یادی دنیا یاغه دنیا کې تعذيب باور کوي اذ غدوت سرا نبی اسلام تا د غزوه د احد بیان او هغه چې کوم دینه بعد شروع کیږي بس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد